बोला क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सरंगे दमो फर्जे कतीम की शुवस्ता बरोबर टिक टक बस मिस दस लोगोड़ी ना चे मतलब मिस या लाइव रोशिलिया दस इस वीडियो पैगाम जारी की जिका चे ऑलरेडी मिस दरई सरा दसे चे अलादा मफिउ की पतस्ताना चे मिस दसे तीन जरम कड़ा दा चे मिस अखपल कला वतान खपला खौरा तमे यार शायर परेशी दी न मिस चे रोखली दा मिस दा मनसिब नर लगे ची मिस लिया बार बार लाइव का लिया वीडियो वे का हो बस मजबूर शी ते सड़ी जड़ू उसवे दी Подул дойше за спешъл тол де бани ком, че семра комина ди. Ага му хатеп каун, че семра танзимина семра групина ди. Ага му хатеп каун, о спешъл ага му шорония му хатеп каун. Че помиш переве хамеша на холина каул, помиш переве хандल. Ага хал क्या पता से mu हतेब काउं che चावेल che दगे हल के दे अमन ना कारोबार जोड़ करा दा. दगे हल के ता अमन टेकी बंदे पैसेर सी. एक आगा हल्का पता से मुहातिब काउं चाचा वे बार बार को मिस पसे वीडियो में जोड़ाउले ओवेल वे चे दे बानी कोम चे किम दा खाली सिर्फ ते अमन पटकी बंदे दा हल्क लग्या दी बेवकूफ काई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाखर सीधे वाख सारा सारा लपाक आरफाई सबेत काई नन पकोम से चे कला सख्त रोहली दोदा बे अल्हम्दुलिल्लाह मिस दगे तनदी का तली चेते देती में पार्टी सारा तालुक लारे तो सेक ये त सेक निये मिस دا ویلی دي چې دا خو چې د تین زیاتای په د باندې په د خورا د پښتین سره لګیا دا د مش خپل ځون سره غنل دا او په هغه شمیش شرکت کړه کمیش ته چا ویلی او کچا نه دیرته ویلی او مش هغه خلک ته ځونینه رسولي دی پادوي شمیش د یک سره ساید بای ساید ویلوړي او د ظلم خلاف ما اوس چیک کړه دا چې دا کیم مشته اف آی آر زرو کړی شوې دي کیم د مش په کېره باندې چا پیسټ شوې دي کیم دا بد اورز لګیا دا په د سپینه کپړې سره تر بيزو کوالی دی مشه کېره څنګه سره ګرځېږي شریری اول خو ډېر د افسوس مقام دا چې د مش خپل ذاتی علاقې کې مې دي اپ دښي باندې بالکل داسه خاموش دي چې ادا سے انو یې چاره دا پنه کاپ سے سړای سیدا سیکتا مشو شکر الحمدلله چې سره مې باد نشتا بدی مې نشتا خو د امن ټکا مې کړه دا او دغه خوره ته مې امن غوښته مش دا جرم مې کړه دا یا دا جرم دا یا دا ګناه دا یا مې دا بات کړی دي چې مش دغه پښتانه ته دغه کاروباري خلک ته دغه سکولې ته چې سیمرا یا په د باندې شاستې دین کې خلک دغه غونډه خلک د پرمیش د یو جدو جهد لګیا کړه ځکه چې د باندې د میش د خوره د میش د ستې دین کې خلک د غونډه میش دي امر مې غوښته د اس سیورزنه مسلسل میش سره یو ظلم جبر زیاتای لګیا دا خو ډېر د افسوس مقام دا چې د میش منتخب نمائندګون چې کیم دي چې اپ طاقت شه دي په زیر شه دي اغه په د خبره باندې چوپ دي وسره د میش جنرا تیم داسه متبرون مشرون مالکون دي چې ایغه د افسرونو سره لیا د ادارې خلک سره کنټیګی نه دی او سره ملاویږي او سره کښینی هغه په د باندې خاموش دي بالکل چوپ دي وجه د پته همیشته نشته اخر کار په د باندې چې کله خون رزیرو غلیه دو به دغه کومینه چک شوې دي دغه مشرون چک شوې دي دغه خال چک شوې دي به په هغه شی یو یغه شدا چې مطلب دغه خبره سي پر یو زوی ته نه رسیدلی د امر سړولې د پرې څه قدم په شو خوستنه نن د میش په دغه خبره شه یو بد اورس په فیسبوک باندې لګیا دو بد اورس په فیسبوک باندې لګیا دو سیک دا سانو یی نشته خدای مناسب نر لګیدل چې میش په خپل باندې د دغه شی د قوم او مشرونو نه اپیلو کی چې تو سلش کی قدم په شوخ لیه خو ایس نو بعد داسه روغای چې پرین ان سر بنگش دی کون مت شوا غولی چینی دیړه چې تشای دی اونہ وړه دا آیا مشرونو نه پښتنه کاو ای بانی عوام نه د پښتنه کاو چې دا کیم دی کون مت شوا دا د ظلم نه دا شوا دا خالی صرف ته ناصر بنگش سره د غلام کی باس خان سره د جمشید سره دا ویل داسې کېږي تو څه ته دا پته نه لګېږي چې دا ظلم دا کنه دا شا هغه خو موت کو به د اګه نه بعد چې کله کسون ورغلی دي تانه ته ورغلی دي اف آی آر کټ کوله ته چې مشته اف آی آر کټ کا ځکه چې دا غونډه دنیا په خبره ده چې دی موت شوا ده به د اګه نه بعد ازي تنه صدر اسی چوشي کیم دا وسیم سجاد صاحب آچا تیم کس متاثر ده تیم جوړی کیم پریود کای کیم تنه ته تل دا اله وړلې دو به وتل چې په اف آی آر نه مخشه پهلا ز توک شناو چې تو نه ز پوج ګوچو کو به اګه نه بعد اګه کا یو سړی سويزي پیو سړی باندې ير بال یو سړی په تکلیف تا تو ته درغای اله دړلا تریا ساتیه ته دښي ذمہ دار یې تو نه ز پښتنه کاو تو ته ز درسن تو ته ز پریود دنه به ته په مو باندې په زخم مې پټي هو خود مو لگاوه چې تو په میټي شه مول ګرځنی ولې دو بیر باندې ډیړاوې دا چې د کوم ته خالی پته ولګری چې دغه غونډه ظلم او زیاتای مش سره هر سکند هر منټ هر غنټه بعد سره لګیا دا
خو میش خالی صرف د دغبانی عوام و دغبانی قوم ته په انتظاري ایز بیا اخو تیر شل شپې بیا په ګوړې منډی شه چې کیم د قوم د نصر بانګش په اف زوی شه کسون ورغلی دي 15 کسون د شپې به په اف زوی شه ير لگاولا ده کته مته د ارشای کړی دي په دوه زوی شه یو سوال ده چې دا ګاډه د چیرې ناروغای د پارټي په چوک باندې کیمرې لګېدلې دي په چوک باندې ورشا کیمرې لګېدلې دي وې دغه مانیټرینګ د پورا خپل کسون په لاین شه پولیس لاین شه موجود دي چې ا مانیټرینګ کوي ګوري دا ګاډه چیرې ناروغای دا پیله ور ګاډه اند د سه پرین یا ګاډه روغلا او کسونه باندې ځخ شو دا د سربنګش د ټکا کړه دا چې را د کسون روغلی دي وې مو سره داسې وتای او د ظلم د مو دي کول شي د مو د څوکیدار سره وې مو سره لګیا کړه دا خو دې هغه پته نه ولګیدله کسون داینه دغه دي چې دوی تر رسیدل چې د کونی مت کړه دا ير یا ور کړه دا پټراول یا پته کړی دي ا دغه ټوله خبره وجه مش په امن باندې کلاک ویلوړي می شکر الحمدلله د سورز مخشه ما د ټکا درته کړه چې ان شاء الله چې مش داخل چې کیمی دغه مش بدنامه داشي مش گرفتار کېدا شي مش مړاواشي خو ان شاء الله چې مش دغه امن کې سچ کیما دغه په د امن خبره باندې مش تیمه کړه دا دغه مش ان شاء الله کوي کچره دغه امن جرم وی ګناي خو مش ووي چې بس دا ګناه مې پرین کړه د مش د ګناه نه ته بعد خو زه خو وی چې څه پر نه یو الند سه مش ته فتوا وکړه چې توسه په د امن ټکی باندې ماجا کېږي مش علماء کرام خاموش دي حالانکه چې د تیمه کیسه مش کای د علماء کرام ډیر معزز دي ا د ارشینه خبر دي استرګور دي مش باندې نسبت ته ایغه مش وړاندې چې په ار ممبر باندې دی کم سے کم دغه په حواله سره راګدلا به ونن مش ته نو بات نرتلا د قران د یغه مطابق اسلام رولز آئین قانون مطابق و مش په امن باندې راګدلا خو چې مش ته چا د شاعر مخه تکوله خو نن د مش مشرون خاموش دي منتخب نماینده مې خاموش دي علماء کرام مې خاموش دي زونون مې خاموش دي چیرې مش ته دغه پیغام چیرې نه دا ورکړه ونی ورکای چې توسه ارچیک شي روزیه د حکومت خلاف توسه داسې وکي او کی دغه ته وی اشتعال انګیز پیغام خو مش داسې پیغام چاته نه دا ورکړه دا پیغام ضرور ورکای چې پرامون کښنیه کا په جماعت شک کښنیه کا په روټ کښنیه کا په چوک کښنیه چې چیرې کښنیه خو دغه مسالې حل ربوسیه کم سے کم دا کسون مش داسې نو وی مش یا احساسات لري د مش یا بال باشتي امیش یا کیر کایل دا امیش یا فیملیز دي چې د شپې بلی په خندق باندې شریږي یا بس به مشکر وردا وی چې لکه چې پولیس ارچیک شه د پولیس ته دغه باندې نه ده مشکا په پولیس باندې سوال کړه دا مشکا پولیس باندې ګوتا چې کړی دا هو کم سے کم پیسې پرې په دشه زوی دا هر سړی دا ټکا کوي هر سړی دا کیسه کوي ګلې شي کوي د هر سړی د هر چنه وی خو دمر خوانه ته سیکته چا سره پرسنل کېږي مشته فارینا روکړی شوې دي قانون مطابق مش هغه فیس کوي قانون مطابق مش زونینا پیش کوي قانون مطابق مش هر قسم هغه قدم خلی چې مشته په آئین په قانون په داسې مشته اجازه تا خو مش دغه ته حالي صرف په سوچي چې مش سمره اف آی آرز دي چې مشته منظرم تر خوځي مش په 24 غنټه شنه نه گرفتاری ورکای مش ماس نه چې د مش پل کیر دار کې کېرینا فیملیز میں پریشي دي په دې کنه مې ير بالېږي دي کنه مې موتېږي کاروبار ته نقصان ورکېږي شزینه مې په تکلیف دي په کیر شوه دا کوم اور ویه د مشرون دا اور وی علماء کرام دا اور وی چې میش فیملی چې کیما دو کا بچیون دي کا نرینیا دي کا شزینا دي د 24 غنټه ویشتي 24 غنټه په کیر شنه نه پکټه شنه نه پاره سٹارټ دي مرزي ته وی چې تاسو کی زمانہ سملا به چې ځای کې بوکي بیا غ بیا چیک شي به وته شامیس لش کی ته سملا د دې میش د کېره حال لا میش بار پوسټینا کوي چې 10 تش د تشای مکړی دي چې تربیزه کې والی دي پس پینه کپړې شه به مصلا کا سون امیش په علاقې شه د میش کېره څنګه آس پاس لیدل شي دغه خلک د عوام ته د حکومت ته سم میسج ورکول دي څه پیغام ورکول دي تیم بعد مې کړی دي می شکر الحمدلله دغه ولا نه چې میش خو درا د تشي نه کېدنه چې تیمه غلطه نه شوې تیمه غلطه مې کړی کوم د مخ وروړی د شي مفیو غونه خو کبه مغلطه نه کړی بعد ما نه کړی او د کومر نه غلای او د مشرونر نه غلی وي امیش په د ظلم زتی باندې دی خاموش وي چوپ وي خدا خو خالی صرف مونږ د خو وال یار جوړول دو د حالت سبب په تار سي تا په دغه بازار شه کاروبار دا اتا په دغه بازار شه رزق تا کم سے کم د دمره خاموشي میش د مجبوری نه اس کړي د ټکا ډېر پک ټکا د چې میش یې کوي د میش د پورا ډېر پک ټکا د چې میش یې کوي چې علماء کرام مشرون معززین په داسې کردار ادا کیه چې دا ټیم سیر ير بال دا چې دا ير مرشي ير چا بال کړه دا تشای مکړی دي ټیم ګنا مکړه دا امن به غوښتا دا
De aman de pora miș cege wai. Aman me tota gusta, e to bachita me gusta, e to zinata me gusta. Idareta me gusta, pulista me gusta, har sarita me gusta da. Da se ne di veli, ce khali miș de gedre ka soneta aman rokie. نن میش خالی صرف دسه کسان تارگت شوی چې کرینا مې ندی محفوظ زونینا مې ندی محفوظ کاروبار مې ندا محفوظ هر شای د کوم نه پښتنه کاو اګه خلک نه پښتنه کاو چې تیما قربانی پوتش لا ارتا وشای چې میش هغه قربانی ور کی د کوم د پورا ا قربانی ته وشای چې میش ا قربانی د کوم د پورا ور کی نه خو الحمدلله دسه شای پوت انده چې میش د کوم د پورا اونکو e د عوام د پورا مې اونکو e د غبانی د پورا مې اونکو e د پښتین هوره د پورا مې اونکو تیم تک پوته دا تیم یغه پوته دا چې هغه میش برداشت کی چې میش هغه د توسه پسارو کی کچره توسه ته دشي کچره توسه دشي ته انتظار وي چې دا درې کسان چې سار وخوري به میش روزي به غلام کی باز د ډېر بهادر سړای وي به جمشید ډېر بهادر سړای وي به نصر بنگش ډېر بهادر سړای وي هغه خلک ته لوز جوړاو کوم چې د مارګ نه بعد چر بنده وی نه شاهره e marg na bacher bende uia na jagere che patejeta maro no se che jinozeta maro no se mish wabe da kom me vewini da halk me vewini da dunya me vewini che mish jinoza sek kai e mish pateja sek kai e mish xulwala sek ro kai o sek me kai che po jamdinie me to se pata na kai po jamdinie po dakh taklif mish sara na darje po jamdinie dag ihsas to se sara nashta da pomrini bende losta judao ka bani mshorone ta da wi e me negone ta wi em pi gone ta da wi خپل کلیواله تاداوی ټول حال کې تاداوی چې بچره په پاتې خاشه او چیرې په جنازه شه شرکتونو کې داینه داسه لوز درته جوړاو کوم چې په موت راشي کنه خدای دې بالکل نو کوډرا خدای زړه مې سوېزي چې سمې کړې دي د غبانی سره مې کړې دي چې سمې کړې دي د بانی په نوم مې نه نه لایو ته دې خلک ته نو څه څه ایستا پدکشي بنده د بانی مشرون علماء کرام غون په دښي باندې شو سوچ سره وکړي چې مش په تکلیف یې دا څه نه په تکلیف خو مش د خپل تکلیف چاته شوی نه مش د خپل د کیر نه جذبات احساسات دا چاته شال نه ان سر بنگش په دل دی کون شه یا کروڑا وری پی کته وې اوس وځدل لورله ایسو دا پته نه لګېږي چې په نصر بنگش باندې چا سمره پیسې وې او نصر بنگش په بل چا باندې سمره پیسې وې دمر ظلم خانه دمر ظلم خانه سمره حق لګیا ده چې د پاکستان سره جنگېږي سمره حق لګیا ده چې د پاکستان سره مقابله کوي نشته سره مقابله کړی یو امن ټکا کاو امن چې به مشته مخه تاسو کار سیخو به دغه مطلب چې امن د تونه ده به تونه غونو به تونه سره الټا پرسنل کېږي لګي کوم تا واده پته ولګي دغه دنیا ته دا پته ولګیدله چې د میش د دغه کیسې جواب د چا څنګه او میش خو سه چا سره پته شي بندې هغه نشته ده دغه د بانی خوري دغه پښتوني دغه پاکستانیونی په شډل فورس میږي شناختیون د میش بلاک دی پاسپورټینا د میش بلاک دی اکاونټینا د میش بلاک دی دا ظلم خالی صرف د میش چان کا سونه سره لګیا ده او د بانی مشرون بانی علماء کرام ای بانی زمونون بلکې ټول باندې په دښي باندې خاموش ده دا خاموشي خیر دا ویدا په میش باندې سخته ده خدای ور باندې تیرا کی الله می ویني چې میشه د سکړی دي د مې اچھا ده پورا کړی دي دا شکر الحمدلله په دښي باندې درته چې کچره په دښه د میش مفاد وي کچره د میش د توسه د اریستل نامیش چیرې مفاد حاصل کړی وي کچره مې د کوم تقسیمول ته ور کړای کچره مې د کوم د تقسیمول سوچ لرلای کچره مې د کوم خرڅول اراده کړی کچره په دغه کوم باندې میش د خپل زونیتا چې د تیم د تنوسی ک خپل زونیتا یوا پیسہ یوا ریپیه یو نوٹ ا د ریپیه ناونسا د 5000 پره چې سمرا پسې کا 200 پره شیره میش مفاد حاصل کړای یا مې کړی وی یا مې اراده لرلی یا مې په سوچ روغلی الله پاک ته میش په د خورا یا په دمزکه باندې غرق کی چې توسه ته عبرت پوتې شي میش خالی صرف اور صرف د امن پرچار کړه دا چې په اشه ادارې یا محفوظ وي په اشه عوام یا محفوظ وي په اشه جماعت یا محفوظ وي په اشه هسپتال یا محفوظ وي په امن شه کدی مریچه گاډي ولګاو د ټماټر گاډي ولګاو د الله په فضل سره مولا سره شلې 25 کسونه ته خدای پاک په ټماټر مریچه گاډي شه مو ته رزق روکای ځکه چې امن وي نن دمره بدم نیدو چې ار سړی په خپل کاروبار شه خوفزاده ده ار سړی په خپل نکاریه شه خوفزاده ده توسه ته په دغلایو شه دا ټکا درته کوم چې کدا څه تشای پوتې شامش کړی نه ارته وشایې چې توسه په شامدونو باندې مش اغه تاو کی توسه ته پتا ولګېږي چې مش څه شای وکړل ته شای مې کول او ته شای سره وشل او دغه خلک خاموش ویلې دي یو منټ خلک وتلا دا په میشي سمرا د تاجر برادری چې کوم غټ کا سون دي سره لګیا دي وشتار رسي
میز دا یې سره دغه مشرونه ته یې سره چې مرګ د خدای نه ده نه دغه خلک نه ما ډارېږي o că pe una ډارېږي رېغه د una وډارېږي چې تاسو دارته مایوسه وي هغه ته خبره گئی متواری کې ولر ګنټې کړه چې 1800 کسون ویلور دي زه څه وکم سې کو ترسینا چې دغه طرف چې میډي احتجاج لیټ کو نو په باندې شي دمر غیرتی دمر پښتین چلای نشته چې د احتجاج لیټ کو چې نه صرف بنګ پاتاو کو جمشید پاتاو کو غلام کی بس پاتاو کو دمر چلای نشته مننه خیر وشي مړه مشته پته لګي بسم الله الرحمن الرحیم امو د باندې ډېر اکچولی عزت منه کچره د دې میز د کنه په سوزاوله د دې میز د کنه پړنګاوله پلوټکاوله او د کیم تکلیف راوند لګیا دا کپدا د باندې ته عمل رسی به مې باندې کوم ته دا سوال چې دا وو کی چې میز درې سره